السلام علیکم. زما پښتنو ورونو خویندو، ستاسو خور پښتنه د پښتنه ټي وي نه حاضره ده ستاسو په خدمت کې د یو نوي پروګرام سره. زما ورونو خویندو، نو ما تاسو سره نن دا خبره کوله چې کله کله په خپل زندګۍ کې په دې ستړي ژوند کې او په دې ډېرو مسلو کې غم هم راځي، خوشحالي هم راځي. کله د آفس کار ډېري، کله په کور کې ډېرې مسلې وي. نو زما ورونو خویندو، ضرور تاسو د سیل لپاره، د خپل خیال بدلولو لپاره ضرور داسې یو ورځ مقرر کړئ چې د خپل فیملی سره تاسو په شریکه باندې د کور وځئ او تاسو هغې کې ښه سیل وکړئ، چکر ووهئ او خپل فیملی سره یقین وکړئ چې په سیل کې، په چکر کې، هغه اوټینګ کې هغه مزه وي چې هغه مزه بل په څه کې هم نه وي. که ملګرو سره خوا دې خوا خلک ډېر هم وګرځي، خو چې کله خپل فیملی سره داسې چکر له لاړ شي نو د هغې ډېره زیاته مزه وي. او که خبره دا کوئ چې اوزګار نه یو او ډېرې مسلې دي او ډېرې خبرې دي، نو زما رونو خویندو، دا مسلې، دا خبرې او دا غمونه او دا هر څه د زندګۍ نه چرې هم ختمیږي نه. یو پسې بله مسله او بلې پسې بله مسله، نو دا خو د زندګۍ سره دا خبرې او دا هر څه رواني. نو د خپلې خور پښتنې په خبره باندې ضرور غور وکړئ. په خپل دا ژوند چې دی دا خو بس تیریږي، کله غمي، کله خوشحالي، کله کارونه، کله غمونه، کله سی کله سی. خو ښه خبره ده چې یو ورځ داسې خلک ضرور مقرر کړي چې د خپلې فیملی سره داسې چکر دپاره، سیل دپاره چې په دې ورځ باندې به مونږ یو ځای وځو، په هغه یو ځای ورځ تیرولو کې ډېره زیاته مزه او ډېر سکون وي. نو دې سره به ستاسو بلکل ریفریش شئ، بلکل ستاسو زړه ته به سکون میلو شي او ډېره ښایسته ورځ به هم انشاءالله تیره شي. نو زما روڼو خویندو، دا یو څو خبرې وي چې ستاسو خور پښتنه تاسو سره کول غوښتل او ما تاسو سره دا خبرې وکړي. اوس به زه هم لږه کښېنمه، ویډیو خو مې تاسو دپاره دا لږه شانتې وکړه. امید دی چې ستاسو به خوښه شي. او دې سره ستاسو خور پښتنه تاسو نه غواړي اجازت د همیشه په رنګ دې دعا سره چې الله زموږ مسلمانان، زموږ پښتانه وروڼه خویندې چې د دنیا په هر ملک کې، هر ګوټ کې، هر ځای کې دې په خپل حفاظت کې او په خپل امن کې وساتي او د غیر مذهب او د شر فساد نه محفوظ وساتي. په لوی الله هم سپارم، د الله په امان.